د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ څانګې یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د اساسي روغتیايي اسانتیاوو نشتوالی د مخنیوي وړ ناروغیو د خپرېدو لامل شوی او د ماشومانو روغتیا یې له ګواښ سره مخ کړې ده. دغه اداره ډیروي چې له نیمایي څخه ډېرې افغاني کورنۍ اساسي روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. یونیسف چهارشنبه د اپریل پر 2 نیټه په یو راپور کې اعلان وکړ چې 55 سلنه افغاني کورنۍ له اساسي روغتیايي اسانتیاوو څخه بې برخې دي. دا کمښتونه په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د ناروغیو د ډیروالي لامل شوي چې د مخنیوي اقداماتو سره کمیدای شي. په دې اړه د نړیوالې ادارې د خلاصې رفع حاجت د ګواښونو په اړه د پوهاوي پروګرامونه پلي کړي دي. یونیسف اعلان کړی وروسته له هغه چې کلیوالو په دې پروګرامونو کې برخه واخیسته، ډیرو یې په خپلو کورونو کې د تشنابونو جوړول پیل کړي چې دا په دې سیمو کې د روغتیايي وضعیت ښه کولو لپاره یو مهم ګام کیدای شي. اداره ډیروي چې یونیسف او نورې بشري ادارې د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو او د عامه پوهاوي لوړولو له لارې د کړکېچ د پایلو کمولو لپاره کار کوي.